बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के नए टॉपिक का ज़मंगा नन दे सेल मेम्ब्रेन او دغه شانتې نور د سیل چې کوم سټرکچر دی او د هغې هغه فنکشن دی هغه به مونږ په مخې ته وایو. نو سیلولر سټرکچر او فنکشن چې دی دا مونږ شروع کړی و. په دې کې مونږ د ایکسټرنل سیل له بهر طرف نه مونږ دا را روانو چې سیل ایکسټرنلی څه دي. نو په هغې کې مونږ سیل وال چې دی هغه مونږ ویلی و چې څه په پلانټس شو، فنجای شو، شانتې بیکټیریا شوه چې په هغې کې بهر سیټ ته یو بل وال غونته کېږي، یو بل میمبرین هغې ته سیل وال ویلی کېږي چې هغه د سیل میمبرین له پاسه وي. نو هغه مونږ ویلی و. بیا د هغې نه پس انټرنلي به اوس مونږ ورو ځو. اوس به مونږ سیل میمبرین وایو. سیل میمبرین ورپسې به بیا مونږ سایټوپلازم وایو. دغه شانته بیا نور سیل ارګنیل چې دی هغه به مونږ وایو. د فنکشن چې دی دا به مونږ وایو. نو نن به مونږ په دې کې وایو سیل میمبرین. سیل میمبرین څه شی دی؟ څنګه چې مونږ ویلیو چې سیلوال دی. سیلوال چې دی دا اوټر موسټ بونډري وه په پلانټ کې، په بیکټیریا کې، په فنجای کې او په پروټیسټ کې. خو سیل میمبرین چې دی نو دا په انیمل سیل کې د ټولو نه اوټر موسټ باونډري ده. د سایټوپلازم نه بهر سیټ ته، د سایټوپلازم نه غیر چاپیره چې دی دا سیل میمبریني په انیمل سیل کې. په پلانټ سیل کې هم دایي خو په دې له پاسه باندې بیا سیلوالي. دغه شانتې که بیکټیریا که فنجای او سب پروټیسټي چې په هغې کې هم دا سیل میمبرین خو په سیل میمبرین له پاسه باندې بیا سیلوالي. خو په انیمل سیل کې چونکې سیلوال نشته نو چې سیلوال پکې نشته د ټولو نه اوټر موسټ باونډري په انیمل سیل کې چې دی هغه سیل میمبرین شو. اوس په پلانټ سیل کې که بیکټیریا شو، که فنجای شو، که سب پروټیسټ شو نو په هغې کې دا د سیلوال دلان دي. او سیل میمبرین چې دی دې څه چل کړی، دې سیل چې دی دای سیپریټ کړی د ایکسټرنل انوایرمنټ له او سیل له یو جدا خانه ورکړي چې څه بایو کیمیکل ریاکشن کم چې په سیل کې دننه کېږي، لکه میټابالیک ریاکشن شو کم چې په سیل کې دننه کېږي نو دې ولا یو خاص ځای چې دی دا یې ورته پرووایډ کړی. د سیل یې جدا جدا کمپارټمنټ کړی، جدا جدا خانې کړی یي. دغه شانته یو سیل جدای کړی دی سیل میمبرین، بل سیل یا ایکسټرنل انوایرمنټ دی په کوم ایکسټرنل انوایرمنټ کې پراته دی، کوم فلویډ کې پراته نو دای د هغې نه سیپریټ کړی. اوس دا سیل میمبرین چې دی نو دی د یو ریسپټر هم کار کوي، لکه نیورو ټرانسمیټر دغه شانتې که رالو که څه کیمیکلز رالو نو دی د هغې ریکګنیشن کوي. هغه ګوري چې سیل ته د څه ضرورت دی، سیل ته څه انټر کول پکار دي، څه نه دي انټر کول پکار. او سیل میمبرین چې دی نو دا سلیکټیو پرمیبل دی. سلیکټیو پرمیبل مطلب دا دی چې دی سلیکشن کوي څه شیزونه چې دی هغه الاو کوي چې د سیل ته انټر شي او څه شیزونه چې دی څه میټیریل چې دی هغه نه الاو کوي چې د سیل ته نه انټر کیږي. نو د دې وجې نه دې ته سلیکټیولی پرمیبل ورته ویلی شي. اوس سیل میمبرین چې دی د دې سټرکچر څنګه دی نو په سیل میمبرین باندې زیاتر ماډلې چې دی هغه پیش شوي وي. خو په دغې ماډلو کې د ټولو نه اکسپټیبل ماډل چې دی هغه فلویډ میوزیک ماډل و. فلویډ میوزیک ماډل چې دی نو د دې سټرکچر په صحیح طریقې سره دی ایکسپلین کړی و. او دا ماډل چې دی نو دا پیش کړی و دوو ساینټسټو را پیش کړی و، یو سینګر او بلو نیکولسن. سینګر اینڈ نیکولسن دا دوه ساینټسټو او دا ماډل چې دی نو د دواړو پیش کړی و. اوس د دې ماډل مطابق سیل میمبرین څنګه دی نو د دې ماډل مطابق دی دغه یو خبره کړله د ماډل چې سیل میمبرین چې دی دا مشتمل دی د لیپیډ په دوو لیرو باندې. سیل میمبرین د لیپیډ په دوو لیرو باندې مشتمل دی او په دې کې پروټین چې دی هغه دی پراته دي، څه په دې سرفیس باندې فلوټینګ کوي او څه چې دی دا په دې لیپیډ بایلیر د لیپیډ په دې دوو لیرو کې دا امبیډډ شو دي، دا ښخ شو دي. دا پکې د لیپیډ لیر شو نو دې ته وایي لیپیډ بایلیر. د لیپیډ دوه لیر شو دا. اوس په دې کې دا پروټین دی، دلته پکې نور پروټین چې دی دا پکې پراته وي، داسې برې سرفیس باندې ردی پراته وي نو دا فلوټینګ کوي.
دا سیل ممبرین چې دی دا په یو ځای باندې سټیبل نه دی د فلوټینګ کوي دا دغه شانتي دی را میټیریل چې دی دا ګرځي دا تاویږي دي سي مثال په تور دا لګ ایسه د سیل نه دا لګ ایسه چې دا هغه راغسته شو د سیل ممبرین لا لکه دا سیل ممبرین شته غیر چاپیرا دا هغه نه غلو کوټ سټرکچر چې دی هغه راغسته شو دلته کې مونږ ډرا کړل چې دغه د لیپیډ دا لیر شری دا پکې مونږ وینو چې دا څنګه دی دا پکې د لیپیډ یو لیر دی دیسه ټبل لیر دی اوس بدی کې دا پروتین چې کوم بل سرفیس باندې پراته نو دا فلوټینګ کوي دا د شانتي چې کله دا موومېنټ کوي دا د سره فلوټینګ کوي دا زی اوس دا پروتین چې دی نو دا امبیډډ پروتین دی چې دا خښي پروتین دی چې د ایکسټرنل نه د انټرنل پورې دی یو پات چې هغه جوړ کړل یو لارې جوړ کړي چې ایکسچینج اف میټیریل هم اکثر چې نه هغه ایکسچینج اف میټیریل چې نه هغه بده پروتین په ذریعہ سره کیږي نو دا فلوید میوزیک ماډل او دغه ماډل مطابق چې سیل ممبرین چې دی نو دا د لیپیډ په دوو لیرز باندې مشتمل دی او بدی کې پروتین چې دی هغه امبیډډ دی او سب پروتین چې دی هغه د دې په سرفیس باندې دی او هغه فلوټینګ کوي نو دا سیل ممبرین اوس مونږه سایټوپلازم وایو سایټوپلازم چې شی دی نو سایټوپلازم چې دی دا ایکویس سبسټانس دی ایکویس سبسټانس ته واټري سبسټانس وته مونږ ویلې شو او بدی کې مختلف قسمه سیل ارګانیل چې دی هغه بدی کې پراته دي وس دا په کوم ځای کې سایټوپلازم په کوم ځای کې نو سایټوپلازم چې دی دا پریزنټي موجود دی د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین په منځ کې لکه دا سټرکچر مونږ دلته کې دا وسته دی دا پکې دی نیوکلیس او دا چې دی دا دی سیل ممبرین نو سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین نیوکلیر انولپ یا نیوکلیر ممبرین د دې په منځ کې چې کوم دا ایکویس دا جیلی لایک سټرکچر چې دی یا جیلی لایک سبسټانس چې دی دا چې کوم موجود دی لري دوانو بری منځ کې دا ټوټل نو دې ته څه ویل کېږي دې ته سایټوپلازم وته وایي وس دغه سایټوپلازم چې دی دا موجود دی د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین په منځ کې اوس د دې چې د دې بیا دوه حصې دي یو ته سالوبل پارت ویل کېږي او بل ته چې دی هغې ته انسالوبل پارت ویل کېږي سالوبل پارت کم یو دی د سایټوپلازم نو سالوبل پارت د سایټوپلازم چې دی هغه مشتمل دی په 70% واټر باندې مشتمل دی 70% بدی کې صحیح واټري او دا 30% چې دی پکې دا نور کیمیکلز بیاي یا نور کیمیکلز یا نور ادر میټیریل چې دی هغه پکې پراته وي اوس د سالوبل پارت چې دی نو دا یو سلوشن راخ کړی او دغه سلوشن چې دی په دې سلوشن کې ټول فنډامنټل بایو کیمیکلز چې کوم دي هغه ټول د ژوند چې کوم د ژوند لپاره ضروری دي نو هغه ټول چې دی هغه په دې سالوبل پارتس کې پراته وي اوس انسالوبل پارت نو انسالوبل پارت چې دی دا مشتمل دی په سیل ارګانیل باندې اوس سیل ارګانیل کوم ځای پراته نو سیل ارګانیل چې دی هغه دا د سایټوپلازم کې پراته وي نو که په هغې کې ګالجي باډیز شو او که لایسوسوم شو که مایټوکانډریا شوه که پلاسټیډ کارس شو نو دغه ټول سیل ارګانیل چې دی دغه او نور د پلس نور هم د دې سره نور هم میټیریل چې دی ادر سبسټانس یا ادر میټیریل چې دی نو دا سره هم په دې سایټوپلازم کې دا پراته وي اوس سایټوپلازم چې دی د دې کار سره نو سایټوپلازم چې دی دا پرووایډ کوي کیمیکل سایت پرووایډ کوي لکه کیمیکل ریاکشن چې کومې کیږي نو هغه هم په دې سایټوپلازم کې دی ورته ځای چې دی هغه ورته پرووایډ کوي کنډیشن ورته هم پرووایډ کوي ځکه چې د کیمیکل ریاکشن دپاره کنډیشن چې دی هغه ضروري نو دی ورته کنډیشن هم پرووایډ کوي مختلف قسمه بایو کیمیکل اکټیویټیز هغه کیمیکل اکټیویټیز یا کیمیکل ریاکشن کوم چې په دې لیوینګ سیلونو کیږي نو دا ورته سایټوپلازم چې دی دا ورته پرووایډ کوي نو دا نن ټاپک زمونږ د دې ځای پورې او ډبل لیکچر پورې خپل خیال ساتئ والسلام